د بی بی سی پښتو څنګه سره د منظور پښتين تازه مرکه منظور پښتين د پاکستان په اړه څه ویل دی او پاکستان ته څه ویل غواړي لیدونکو سلام ستړي مشي پام راګرځم یو تازه خبر ته چې همدا شی به متلس کړه دی منظور پښتين وايي د پاکستان حکومت سره به مقصد خبرو ته چمتو یو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين له بی بی سی سره یو ځنګړي مرکه کې د پاکستاني حکومت له لوري غورځنګ سره د خبرو وړاندیز ته په خبرګون کې ویلي دوی خبرو ته چمتو دي خو باید حکومت ورسره جامع او با مقصد خبره اترې وکړي د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک تیر اونۍ په یو بیان کې ویلي و چې دوی له پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرو اترو ته تیار دي او د غورځنګ غوښتنې د مذاکراتو له لارې هوارول غواړي خو د منظور پښتين په خبره په تیر کې له دوی سره بیا داسې شوي چې له یوې خوا ورسره خبرې روانې وي او له بل خوا پرې بریدونه وکړي نوموړي بی بی سی ته وویل که د خړ کمر پیښه وه او که د وڼه برید دواړه وارې له موږ سره خبرې روانې وې خو زموږ پر ملګرو بریدونه وشول ښاغلی پښتين وایي غورځنګ له لومړۍ ورځې راهیسې هر ډول خبرو اترو ته تیار دی خو باید دغه خبرې یوازې د وخت تېرول نه وي منظور پښتين زیاتوي د خبرو په اړه د دفاع وزیر پرویز خټک له وړاندیز وروسته دا نه دي ورته ویل شوي چې څه ډول مذاکرات کوي او کله به یې کوي خو د په خبره غورځنګ به له خپلو ملګرو سره ژر په همدې موضوع سلا مشوره وکړي منظور پښتين او د غورځنګ ځینې نورو مشرانو وړاندې په بیا ویلي و چې دوی به خبرې له هغه چا سره کوي چې واک ولري او له بې واک خلکو سره به مذاکرات ونه کړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوسنی حکومت یا پرویز خټک ورته رښتیا واکمن ښکاري که نه او یا له دوی سره د مذاکراتو په پایله کې به غوښتنې ومنل شي ښاغلی پښتين وویل که څوم ستونزې تر ډیره د پوځي عملیاتو له امله پیدا شوي او ځواب یې هم پوځ ویلی شي خو د پاکستان له اساسي قانون سره سم پوځ تر حکومت لاندې دی او دا چې موږ ته یې د خبرو وړاندیز کړی نو د حکومت به په ځان باور وي چې زموږ غوښتنې ومني دا د حکومت لپاره یو امتحان هم دی که چیرې په مذاکراتو کې زموږ غوښتنې هوارې نه کړې نو خلکو ته به هر څه جوات شي منظور پښتين بی بی سی ته وویل د دوی او حکومتي چارواکو ترمنځ پخوانۍ خبرې هم ځکه ناکامه شوې چې خپله واکمن سره یوه خوله نه و نوموړی وایي زما په فکر زموږ تیر مذاکرات ځکه بې نتیجې و چې ما ته ښکاري په پوځ کې جنرالان سره یوه خوله نه و زما په اند ځینو خبره غوښتې خو ځینو یې لکه چې پر ضد و ځکه به زموږ پر ملګرو بریدونه کېدل